علیکم زم تاسو ورور سنا الله او تاسو ګوري پښتو 302 ملګرو مینوالو کتونکو نن منګ راغلی یو داسې خلکو سره چې دوی کباړ اخلي او چې کباړ واخلي دوی مخکې څنګه ورکوي د دوی څه ریټ دی او مطلب دوی ته په دې کې څه مشکلات دي نو راځئ موږ سره د دوی نه د دوی زندګۍ حوالې سره یې دوی ته پوښتنه کوو ملګرو په څنګ کې مې یو ځوان ناست دی د دې د کاروبار حوالې سره به دې ته پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ګوله څنګه یې جوړ خیر دی شکر دی خدای ته جوړې خیرت ته الله احسان دی نوم دې څه دی اختر محمد خان کله څومره وخت نه دا کاروبار کوي دا تقریبا 8 کال نه دا کاروبار کوم کال نه دا کباړ کار کوي او دا راته وایه اختر محمد خان چې په دې کباړ کې لکه تاسو د شانه کباړ راوړي که نه لکه چې کوم کسان یې تاسو خپله ځای کو مزدوران نه بس دا خپل کسان موږ ته راوړي موږ یې خالي خریداري کوو ځینې اخلو تاسو خپل یو کونټي کې په هغې کونټک مطابق باندې تاسو لکه سامان راوړي او لکه خپل کسان ونیولي دي دا راته وایه په دې کې خو بس تاسو ریټونه هم جدا لکه د ګتې به جدا ریټ د پلاستیک به جدا د شیشې جدا د چمپلو جدا اصل بعد دا خبره ده چې هر شي ریټونه جلا دي لیکن زموږ خالي کاروبار د ګتې او د پیکټ دی پیکټ و دوګه او کوم پیکټو کوم د پيو نه خالی شي یا دا شانت نور شاپ لکه خو دې او بس درس بسکټ ډوبیانی او د شیدو ډوبیانی چالیا ډوبیانی دا به پیکټ دی ګټه به غټ مال دی دا تاسو په شان په 100 کیلو تاسو اخلي بس دا په 15 روپۍ وو 27 روپۍ نه مخلو ګټه او کم چې دا پیکټ دی بس دا خلورو رمنه 15 روپۍ باندې 15 روپۍ ولا روپۍ باندې اخلو اوس په دا ریټ چلیږي دا راته وایه تاسو بیا مخکې کمپنۍ له ورکوئ او دا به کمپنۍ ته ځي نو کمپنۍ خو هم تاسو سره مطلب کونټي کې تاسو سره رابطه کوي او موږ سره خود رابطه کوي کونټي مو سره دی ښه نو دا راته وایه چې هغې له تاسو په څو باندې بیا کیلو ورکوئ بس هسې موږ د کیلو کې 2 روپۍ 3 روپۍ پاتې کېږي موږ وصول کوو څومره مال تاسو ورکوئ بس هغه ته 15 لس ټنه هر څومره مال غواړي موږ ورکوو تاسو هغې او هغې ورسره بیا څه کوي هغه بیا دې نه صاف کاټن جوړېږي که صفا کاټن یې دی بیا دا راته وایه چې دا کم کار چې تاسو کوئ که نه په دې کې تاسو ته څه مشکلات په دې کې بس موږ ته خو څه مشکلات نشته مشکلات زموږ پښتنو ته دی لګیا دي چینچانو کې زغلې خوا د زغلې محنت کوي موږ وایو چې دې سره دې نه ښه وشي مطلب چې تاسو دلته خو ناست چې کوم په تاسو له مال راوړي ګرځې راګرځي هغه یاد او هغه کسان یادوم چې کوم مثال کې دور کې کوم پښتون سړی غریب د پاره دا خبره ساتي نو راځه ستا د ګودام چکر به ولګو چې د دې د ګودام موږ چکر لګو ویزټ کوو چې دا څنګه دی نو ښه دا تر کومه ګټه چې تاسو سره پرته ده تاسو اوس د کمپنیو نه راوړ ده او که نه تاسو لکه کباړ دغه کې راوست نه په دې کې څه خبره ده دې کې د کباړ ګټه هم شته ده او د کمپنیو مال هم شته ده بیا سبا د خیر نو خو اصل مزدوران چوټي دی اتوار دی بس سبا د خیر دا کار چټېږي دا ماشین دی په دې کې دا پریسي کې ګاډ جوړېږي 1000 کیلو 1200 روپۍ 12 کیلو ګاډ پکې جوړېږي دا ماشین د څه شي ماشین دی دا یې لکه یو ځای کوي او دا یې ځای کوي او دباوي تراشه کیمرمین صاحب دی ته دغه خو مطلب چې په دې کې تاسو ته ګټه واچوي یا داسې شاپر واچوي دا دی ته رانږدې که پارټنر نو دا چې تاسو په دې کې واچوي دی پاسه په ماشین په بجلی باندې چلیږي دا په ډیزل باندې چلیږي په ډیزلو چلیږي انجن دی انجن دی نو دا څومره وزن برداشت کوي دا ماشین دا بس د 1000 کیلو 1500 کیلو برداشت کولای شي دا خو به تاسو ته مطلب فایده ډېر راکړي ولې چې ډېر غټ بوج به جوړ شي چې دې کې خو دباو وي دا اوس چې کسان شي چې بوري غټي بوري راوړي هغه موږ هغه ور دباو کو بالکل سر چپکاو ټیکس کې او دا ماشین چې دا د تاسو ځان لغسه د حکومت د طرف نه نه دا ځان د اخیسته د دې لپاره مخکې دي کې دا کم چې بندل جوړیږي دا غټ بندل دا په دې کې راوځي په دې کې بیا چې ته وای گاډي ته په دې کې چې ته و گاډي خېزه و دې مطلب باسو بار یک دو کم گاډي نه مهرباني شکریہ کم دا راشه او د دې چھوټا مال تاسو مطلب د دې چھوټا مال تاسو څومره روپۍ دغه کوي په دا تاسو په 100 کیلو ولې تا خو ماته چې 15 روپۍ باندې من کیلو بس دا منګالو په 15 روپۍ 14 روپۍ 17 روپۍ 16 روپۍ 20 کیلو ځینالو دا راته روزانه اخیری ته پوس په کم د کاروبار حواله سره څه وای پهله کاروبار څنګه وڅ څنګه دی سر په را پرې وته کاروبار خو د الله شکر دی مخکم سه اوسم دغه شکر دی لیکن اوس د مسله چې ریټونه ډیر ګران شو ولې ګران شو ولا حکومت طرفه به عمران خان دی عمران خان ولې ټول څنګه ګران شو مطلب پہلے بتا تو شهرزان ملاوي دوس ګران ملاوي عائشہ بس پہلے موږ د کوم شي ارزانه ملاوي دی اوس ګران ملاوي مخکې د موږ پاټاره او پسوله ملاوي دل اوس په
27-28 روپۍ مونږ ته ملاویږي. دا راته ووایه چې کتونکو ته ووایه چې په دې کار کې سکون شته؟ دې کار کې سکون خو زمونږ دپاره شته، لیکن دا کم کسان چې دې لپاره سکون نشته، ولې دا کار پاتېږي هم نه او دا کار اوس مجبوره قید او دا ډېرې پیسې هم غواړي. دا 1 2 لکه دا 50 لکه هم کار نه دی. ول اخري تپوس په د نه کوم بس بیا به خپل د نزو د ایزنه دا راته وایه نوجوان کول ته څه پیغام ورکړي چې دې کار ته راتلل پکار دی، خپل په تعلیم، خپل په فیوچر، خپل په زندګۍ باندې توجه ورکول پکار دی؟ نه داسې خبره ده چې کم سړی مثال کې ورته تعلیم کوي هغه دپاره خو دې کار لاس نه ورچوي، ولې دا کار ډېر ضرورت کار دی، هر سړی کولی نه شي او هر سړی برداشت کار نه دی. دا اوس د وچ دی چې کله لوند شي سړی بالکل غر کې لاندې پرېباسي. دا راته وایه نوجوان کول ته پیغام څه ورکړي؟ جوال خو ته دا پیغام ورکوم بای زموږ د پښتنو سره دې ښه وشي، مرسته دې ورسره وشي. مهرباني شکر. لکه غنټول غنټول پډا ګولاړیا د بلدانا ملګرو دا اوس موږ یو بلې ګودام ته را روان یو. دا ګودام چې دی نو دې ګودام کې د ملګرو رونو نه به تپوسونه کو څنګه چې موږ د دې نورو نه وکړو نو راځئ موږ سره چې څه صورتحال دی دلته او د دې دا کار څنګه دی دې کې دې ته څه مشکلات دي. دا اوس بل ګودام دی، دا به تاسو وینئ. لکه پهله خبره خو دا ده چې چرم په کباړ کې شی خرڅوئ یا داسې تاسو کتابونه خرڅوئ نو کې کوشش کوئ چې د الله پاک نومونو ته ډېر زیات خیال کوئ، حضور صلی الله علیه وسلم نومونه، مطلب چې کوم داسې نومونه یا د قرآن حیاتونه شو یا داسې ته زمونږ کم چې د قرآن مجید حصه ده نو هغه ډېر زیات کوشش کوئ چې ستاسو په کباړ کې نه راځي. السلام علیکم. خیر طبیعت ته ښه ټیک ټاک لالاجي موږ د بل ملګري څخه کم لاړو د نم د کاروبار حوالې سره ستاسو د کار حوالې سره خبرې وکړو موږ وایي تاسو څخه به راشو ستاسو به حال او حال صحیح. لالاجي دا راته وایه په دې کار کې ستاسو څومره وکړو دې فیلډ کې تقریبا 8 کاله وکړو. دا مال تاسو ایز نه بیا چېرته لېږئ؟ دې ځای نه شیرشاه ته ځي شیرشاه او د اړوس پړوس کې اولو مال او دلته تیارو دې ځای نه به شیرشاه ته ځي. اوس چانټي کوئ؟ چانټي لګیا ہے لکه شیشه جدا او پلاستیک جدا؟ دا تقریبا 18 آیټمه کېږي دغه ځای نه شی راوړو او دغه نه بعد هر شي لوډ به تنها تیاروئ لکه دغه شی دی دغه شی دی تنها آیټمونه دي دا جدا جدا دي بیا تاسو یو ځای کوئ. او دې کې تاسو د ګتې متې کار خو نه کوئ، تاسو خو پلاستیک نه خالي پلاستیک کار دی. پلاستیک کیلو تاسو په څو اخلئ؟ اوس خو فی الحال 45-50 پورې چلېږي. 40-50 او شیشه کار خو نه صرف پلاستیک دی. تاسو یې ځنه بیا مخکې په څو ورکوئ؟ مخکې تقریبا کیلو کې 5 روپۍ 8 روپۍ 7 روپۍ ملاویږي. 5-8 روپۍ تاسو ته ملاویږي او مزدوري کېږي. دا راته وویل لالاجي چې لکه اوس داسې مال تاسو ولېږه که نه دې کې خو به بعضې دا شانته هم کېږي چې لکه تاسو څخه کتابونه راشي یا نور څه راشي که د الله نومونه یې که نه نو د کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ چې لکه ډېر زیات کوشش کوئ چې لکه داسې نومونه یا داسې قرآن مجید آیات شو دا تاسو په کباړي شو یا ریړۍ والا شو دی له مه ورکوئ دا سیټ ته کور کېږدئ. او بالکل دا راځي مونږ د مونږ باسو تنه بورې کې اچو هغه او بورې کې اچو تنه بیا دغه والا ته ورکوم مدرسې والا دغه کم ځای کې وړي بیا خاورو کې لاندې کوي. نم بس کولم دغسې پکار دی. اکثر لکه دا شانته خلک د دې خیال نه ساتي، د دې خیال ډېر زیات کوشش کوي چې تاسو په دا شانته تاسو کباړ کې څه شی ورکوئ رڼو والا ورکوئ د دې د الله نومونو د قرآن مجید آیاتونو حضور صلی الله علیه وسلم نام د دې ډېر زیات کوشش کوي چې تاسو په کباړ کې بالکل. او اکثر دا بایک والا چې دی هغه بیټر باندې ماشاءالله لیکلي اکثر یې غورځي کچره کې غورځي د کباړو کې غورځي هغه او بیا مونږ راواخلو سایډ ته بورې ته اچو بیا هغه استو مدرسې والا ته ورکوو نو هغه بیا وړي کوم ځای کې. دا خو نه دی لګول پکار ولې چې دا خو هر ځای ته دا کچره ځي خدای مکه سکوټر ورغړی بل ځای ته ندی ته اخوا دی خوا دا خو ګناه دی. بالکل. لالاجي راځئ ستاسو د دې ګودام لږ چکر به ولګو وزټ کوو اوس د دې د ګودام دغه کو. لالاجي دا کم مال چې ستاسو دی نو دا اوس تیار دی کمپنۍ دی دا به تاسو اوس دا تقریبا بار مو کو دا او دا د یو هفته مال دی دا او دغه مون بار کو دا چپل آیټم دی پایپ دی دغه چپړی دی او دغه چې او هغه چې دی پین بروش وغیرہ دی دا سلور دی مطلب تنا آیټم هر شي تنا لوډ پوره شي او دغه نه بعد بیا پارټي د ټلیفون کو خپل گاډي راولي بیا وړیا بیا پارټي راشي تاسو ته لکه گاډي. لالاجي دا راته وایه چې پهله کاروبار څنګه و لکه مطلب اوس کاروبار څنګه دی؟ په هر حال کې د الله شکر ادا کول پکار دی خو د وخت سره ټایم بدلیږي نو کاروبار اوس څنګه و پهله څنګه؟
د الله شکر دی، شکر خو بار سات په کار د خدای او کار چې لوکډاون نه بعد ماشاءالله ډېر زبردست روان دی. اوس کار صحیح روان دی، کار صحیح مخکې نه اوس صحیح دی او ډېر زبردست دی. دا راته وایي د حکومت نه هم څه مطالبه ده په دې کار کې تاسو ته څه مشکلات دي؟ په دې کار کې خو مونږ د هېڅ مشکلات نشته او مونږ د حکومت سره څه واسطه هم نشته په دې حساب کتاب کې. ولې داسې کار دی کباړ کار دی، کومه کمپنۍ نه ده زمونږ او چې مونږ ورته وایو څه ټیکس فري کړه او څه کار سره وکړي. مولانا جی اخیری تپوس په دنه کم بیا به دنه منګه ځو خپل د پروګرام خورونه بکو. دا راته وایي چې کوم نوجوان کول دی که نن تاسو خدا کار وکړو ستاسو بم بچي لکه ډېر خلک دا شان دي چې هغه دې کار ته لکه راتلل غواړي، خپل تعلیم نه کوي، خپل په تعلیم باندې توجه نه کوي، خپل د مور پلار نافرمانه لکه خبره نه مني. ته هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي کوم چې دې کار ته راتلل پکار دی، خپل په فیوچر خپل په زندګۍ خپل په تعلیم باندې فوکس ورکول پکار دی؟ یاره تعلیم باندې فوکس ورکول پکار دی. ولې مونږ تعلیم نه ده کړې چې دلته راغلي دا کار کیو. ول تعلیم مو کړی چلته به دفتر کې وای چې په بل ځای کې وای نو تعلیم چې څوک نه کوي هغه به دغه کباړو ته راځي که نه بل لاره خو نشته هغه سره. مطلب ماشاءالله دام ډېر ښه کار دی، خو مطلب دا دی که تاسو تعلیم کړی نن به پانکۍ لاندې د دفتر لاندې خو خپل لکه مطلب خپل پس لانټۍ کې بنا او دا خبره ده دیوال کل محنت وکړي او تعلیم باندې فوکس ورکړي او ځان دې وپېژني. دې کار نه خو صحیح نه ده دا کار. ستړی ژوند دی، ډېر ستړی ژوند دی، ستړی کار ده. مهرباني لالا جی خوشاله مینوالو موږ نن راغلي یو د داسې یو طبقې سره د کباړیانو سره چې دوی د کباړ لکه څنګه ځای نه یو کوم ځای نه راوړي او کمپنۍ ته یې په څه ریټ ورکوي هغه خو تاسو پروګرام وکړو او امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی نو خپل په دی چې کوم کار کوي دی چې کوم دا کباړ کار دی دا ډېر زړه ستړی کار دی لکه مطلب ژوند سره مطلب لکه ډېر زیات زړه ستړی کار دی. نو کوشش کوئ چې خپل په بچو خپل په راتلونکي بچو کول باندې نوجوان کول باندې کوم چې لکه دې کارونو ته دغه کوي نن سبا عیاشۍ کوي او مطلب نشې تماشې کوي هغې له پکار ده چې خپل په تعلیم باندې فوکس وکړي، خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي، خپل په راتلونکي چې کوم راتلونکي زندګۍ د هغې باندې غور فکر وکړي چې یاره لکه سبا له موږ دا شانته نه یو دا هم ښه کار دی. خو مطلب دا ده چې د تعلیم نه ښه نه دی، تعلیم د ټول نه بهتر دی، علم دی، علم زده کوي او نورو ته یې وموښئ. امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. خپل ورور ثناء الله خان له ورکوي اجازت د کیمرامین زیب خان سره د لوی عباسینا عباسیم جانا الله کړه پکنارا را سرزه کوزه ډاډرا کبینا عباسینا عباسین راغل نوے پگنگ خڑو او کے بچہ